هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډې پورته کولو دودیز مراسم د جوپړو دولتي چارواکو په حضور کې ترسره کېده. خو سږکال طالبانو ویلي چې حکومت یې نه لمانځي او د خلکو خوښه چې لمانځي که نه. خو تر دې مخکې د نوروز لمانځنه د شریعت خلاف عمل بللی و. د نوروز د لمانځنو د تاریخي او فرهنګي اړخونو په اړه د لیکوال او شاعر غفور لیوال نظر اخلم چې مهرباني کړې ده او د سکایپ له لارې په خپرونه کې را سره مل دی. لیوال صاحب سلامونه او نوی کال مو مبارک شه. مننه. لیوال صاحب، نوروز چې طالبان یې نه لمانځي په افغانستان او سیمه کې څه تاریخي ارزښت لري؟ نوروز د طبیعت جشن دی او دا هیڅ کوم دیني او عقیدوي اصل پورې رابطه نه لري. لرغونی دی د آریایانو د لومړنۍ کډوالۍ یا کوچ څخه راپیلېږي. دا د ورشوګانو شنې کېدې او د کال به نوی کېده، د سمسورتیا، د تودې هوا او د حاصلاتو او د کرکیلې او د رمو د پوولو د پیل او د طبیعت د نوي کېدو جشن دی. د همدې لپاره تر هغو ادیانو چې اشاره ورته کېږي دا ډېر لرغونی دی او دا یوه پراخه تمدني حوزه په بر کې نیسي. تقریبا د اوس په حساب 15 هېوادونه د دغې حوزې غړي دي. تاسو پوهېږئ چې د یونسکو نړیوال سازمان نوروز د یو نړیوال فرهنګي میراث په توګه په رسمیت پېژندلی دی. له تاریخي او فرهنګي پلوه د دغې ټولې حوزې هغه مرکز او زړه افغانستان دی. بلخ یا لرغونی باختر چې د آریایانو د کوچ په سلسله کې د دې تر ټولو مهم مرکز او منځی و او له بلې خوا نه د منځنۍ اسیا پراخو شتو ورشوګانو ته نږدې په هغه وخت کې سیاسي فرهنګي مرکز دغه جشن پکې د ډېرې لرغونې زمانې څخه لمانځل کېده او دا د تاریخ په اوږدو کې په لږ ډېر بدلون په دې ټوله پراخه جغرافیایي حوزه کې او په افغانستان کې تجلیل شوی او لمانځل کېږي. لیوال صاحب، په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدل د افغانانو د ژوند په بېلابېلو برخو کې اغیزه کړې ده. ستاسو په نظر د فرهنګي او دودیز ارزښتونو په اړه د طالبانو دریځ ولې تر اوسه پورې څرګند نه دی؟ اساسا فرهنګ او فرهنګي ارزښتونه د ولس مالکیت په خپله کې پالي، په خپله ولسونه یې پالي. اما د ځینو هېوادونو د اساسي قوانینو پر بنسټ حکومتونه هم د کلتوري ارزښتونو، د فرهنګي ارزښتونو د پاللو او ملاتړ او حمایې وظیفه لري. زه باور لرم که په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شي او اساسي قانون ولري، اساسي قانون به حکومت ته دغه وظیفه وسپاري چې ټول فرهنګي ارزښتونه وپالي. د اوس په اوسني حالاتو کې چې موږ له بده مرغه د یو اساسي قانون د کشف په زمانه کې اوسېږو، دا تر اوسه هېڅوک په دې نه پوهېږي چې څوک د فرهنګ د ساتنې کې کوم مکلفیتونه لري.